ما برای مردم افغانستان آنجا هستیم. باور داریم که این تعامل و گفتگو با طالبان مهم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو وروسته د ژیل برتران لومړنۍ ټلویزیوني مرکه ده چې د افغانستان د سیاسي، امنیتي او د بشري حقونو د وضعیت په اړه پکې غږېدلی دی. په سیاسي برخه کې د طالبانو رسمیت پیژندنه د بشري حقونو په درناوي پورې تړلې بولي او د روسیې له لوري د طالبانو رسمیت پیژندنه په کلکه غندي. من فکر نمی کنم که این اقدام حرکت مفیدی بوده باشد. زه فکر نکوم چې دا اقدام د ګټور حرکت وي. دا هم د روسیې له لوري په وروستیو کلونو کې لومړی غیر سنجونکی اقدام نه دی، ځکه د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو عمومي موافقه شته چې له طالبانو سره تعامل باید نړیوالو ژمنو ته د افغانستان د درناوي پر بنسټ وي. د بشري حقونو په برخه کې هم څرګندونې کړې دي. برتران په دغه مرکه کې د ښځو لپاره اوسنی افغانستان د محدودیتونو او ځپلو سمبول وباله. د نوموړي په خبره که څه هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه تل اندېښنې موجودې وي، خو اوس وضعیت بل ډول دی، ځکه د بشري حقونو د نقضونو پای ته رسولو لپاره ټولې هیلې له منځه تللي دي. خو ټینګار یې هم کړی چې اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت پرانیستل د همدې ملاتړ ښکاره بیلګه ده. اگر در کشورهای ما به خیابان بروید و از مردم بپرسید وقتی نام افغانستان را میشنوند، که زموږ په هیوادونو کې کوڅو ته ووځئ او له خلکو وپوښتئ چې کله د افغانستان نوم اوري نو د څه په اړه فکر کوي، ډیری به ووایي د ښځو حقونه. او له بده مرغه دا نوم اوس د ښځو له ځپلو سره تړلې ده. البته افغانستان هیڅکله د ښځو لپاره یوه ایدهواله ټولنه نه وه، خو نن د محدودیتونو او د ځپلو په سمبول بدل شوی دی او دا موضوع د خلکو د افکارو لپاره د حکومتونو په دریځ او له طالبانو سره زموږ د تعامل د سیاستونو په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د دوحې بهیر یو مهم چتر بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره نظامي لاره موثره نه ده، بلکې یوازینۍ حل لاره د افغانانو ترمنځ خبرې اترې دي. د نوموړي په خبره د دوحې بهیر لا هم د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر خپل ځای مناسبه پروسه ده. بله، ما باور داریم که روند دوحه هنوز پاورجاست. هو، موږ باور لرو چې د دوحې بهیر لا هم پر ځای پاتې دی او دا په اصل کې یوازینی نړیوال چوکاټ دی چې له طالبانو سره د تعامل لپاره موجود دی. دا بهیر د مهال تر ډیره د دوه تخنیکي کاري ډلو له لارې روان دی، یوه د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بله د خصوصي سکتور په برخه کې. نوموړي په پای کې ټینګار وکړ چې که څه هم د بشري حقونو او په نورو برخو کې د طالبانو له لوري ټولې نښې منفي دي او خلک د پرمختګ له نشتوالي مایوسه دي، خو بیا هم د خبرو اترو دوام اړین دی.